افغاني نه یې؟ نه زه افغان یم. افغاني نه افغان یم. سیدي ته افغان یې. زه درته وایم ځینې مطلق اجتماعي درته وایم. اجتماعي صاحب دا فرق یې واضح کړه. افغانۍ نه ده خو افغان ده. دا څه معنا لري؟ دا واضح کړه ورباندې. برمانه ما ودې ته پرېږده پلیز. دا دی افغان. زه ګوره حمزه ته وایه ته افغان یې. زه نعمتالله اجتماعي تا ته وایم ګوره 3000 کسان پوسټ وای 3009 کې هم دا لایف ګوري. زه نعمتالله اجتماعي تا ته وایم چې ته نه افغان یې نه د افغانستان یې او نه زموږ د خاورې یې او نه په افغانستان پرې ته مربوط لرې. ته پاکستانی یې. شناخته کارت پاسپورت یې د پاکستاني په جیب کې دی او ته د پاکستان استابلیشمنت استخبارات ته کار کوې. زموږ په جامه د افغان په جامه کې زموږ په لستوڼي کې ته یو مار یې او دا د تاسو په اثبات په ثبوت رسومه. زه په اثبات په ثبوت رسوم. 2 کاله در مخه دغه جسیلاب ته د حاسب ځواک ته ما ټولو ته وویل چې دا د پاکستان استخبارات ته کار کوي او دا پنجاب ته کار کوي او دا زموږ په جامه کې د افغان د افغانستان په جامه کې فلسطین کې مار دی او دا په دې خاطر دی چې ته ګوره ستا ټول لایفونه زه تعقیب کوم دا 2 کاله ستا لایفونه ټول د افغانستان تخریبکاری د افغانستان بد ویل د افغانستان د باچایانو بد ویل او زموږ د ځوانانو ذهنونه خرابول ټوله موضوع یې پر افغانستان ده او لوی سوی پیدا سوی په پاکستان کې پاسپورت یې پاکستانی په جیب کې دی شناخته کارت په پاکستان په جیب کې دی په پاکستان کې یوه ورځ ته یوه ورځ لایف موضوع پر پاکستان نه ده کړې نه دې پر اسلام آباد کړې ده نه دې پر پنجاب کړې ده نه دې پر کراچي کړې ده نه دې د پاکستان پر تاریخ کړې ده نه دې هغه 1,00,000 د پېښور وزیرستان پښتانه خوندې ورونه بچان چې شهیدان سوي ورک دي نه دې پر هغه کړې ده. ستا ټوله موضوع پر افغانستان ده او د افغانستان تخریبکاري. اوس زه درته وایم چې ګوره ته ماته دا ووایه چې د پاکستان د پېښور د کراچي د اسلام آباد د پنجاب دا ستا کور ستا وطن ستا ملکیت دی که یا ستا ذمواري ریسپانسیبلیټي ده که یا ده که یا ګوره زه افغان زه د افغانستان امبیسیډر سفیرم زما ذمواري زما ملک افغانستان دی دا زما ذمواري ده. ته پاکستان د پاکستان پاسپورت د پاکستان شناخته کارت په جیب کې دی ستا ذمواري ریسپانسیبلیټي پاکستان دی چې ته پر پاکستان باندې خبرې وکړې. نو باچا صاحب آخري خبره کومه فهم صاحب د آخري خبره یو لنډه پوښتنه کوم. د فهم صاحب آخري خبره پوتې د تاسو بیا پوښتنه وکړئ. لنډه قاری صاحب یو لنډه پوښتنه کوم. آیا اسلام دغه الهي دین چې عبارت قرآن او حدیث ته موږ تاسو ته اجازه راکړئ چې دغه علما چې علماء سو ورته ویل کېږي تاسو ورته اشاره وکړه د دوی وژل څنګه دي په اسلام کې له منځه لرې کول څنګه دي وروره مهرباني. تاسو خبره تر اوسه دا کمال صاحب یو خبره پوتې شوله دغه ته لنډه اشاره کوم. کمال صاحب دا خبره وکوله چې تاسو مسلمانان یو د موږ غچ باید د تحریک طالبان پاکستان مجاهدین وخلي. الحمدلله موږ ناس نه یو باچا صاحب موږ د ورځې په لسګونو معرکې کوو. بیګا ورځ کې موږ په یو کمین کې چې په واڼه کې موږ پوځ ته ورکړی دی د 100 نه زیات مردار کړي دي. په یو کمین کې 15 ځای معرکې مو کړي دي. شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان خیبر ډیره اسماعیل خان پیښور او ورسره څنګه جنوبي پنجاب په دې کې موږ معرکې کړي دي. موږ هر ورځ خپلې معرکې کوو او همدې هغه ته مو یعنې هغه ویلی دی کار مو ورته ویلی دی. بلکې زموږ مفتي صاحب نورولي مسعود حفظه الله دا قاطع امر کړی دی ټولو مجاهدینو ته چې د افغانستان د مؤمنانو سره د ظلم انتقام به موږ تاسې وخلو. لازم به یې وخلو هر ځای کې. یعنې که مخکې په میاشت کې موټر بم کېدل اوس باید افتا کې وشي.
که مخکې د ورځې 10 معرکې کېدلې اوس باید 20 معرکې وشي. دا قاطع امر شوی دی. تاسې د ده بیان به اورېدلی وي. مجاهدینو ته قاطع امر د دې شوی دی چې په اوس وخت کې د افغانستان د مظلومو مسلمانانو غچ وخوستل او د قبایلو د مسلمانانو غچ وخوستل دا پر ټولو باندې لازم د فرض عین دي. نو موږ د ټول افغانستان د کوم مسلمان سره چې ظلم کیږي، تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د تحفظ د پوره اول هم جوړ شوی دی. اوس هم لبیک ورته وایو، اوس هم چې د افغانستان پر نظام، د افغانستان پر مؤمنانو باندې ظلم څوک کوي، تحریک طالبان پاکستان به ان شاء الله په هر ډګر کې دوی ته غاښ ماتونکی جواب ورکوي. فهیم صاحب د تو خبرې ته رسو چې تو کومه خبره دی علماء سوء خبره وکړله. نو دا علماء سوء چې دي، تحریک طالبان پاکستان د دوی اړوند د قتل حکم نه دی کړی، یعنی د قتل قاطع حکم نه دی. ولې چې سبا ته د ولس دا فکر ونه کوي چې تحریک طالبان پاکستان خو زموږ خلاف دغه اسټابلیشمنټ ډېر لوی افواهات، ډېر لوی تبلیغات کړي دي، بېشماره تبلیغات یې په موږ پسې کړي دي. دا مسلمانان وژني، دا علما وژني، همدا ریاست، همدا ایسا یو عالم په شهادت باندې ورسوي، سبا ته یې په موږ پورې روتړي چې دا ټي ټي پي دا کار کړی، دا هغه کړی، دا دغه کړی دی. نو موږ د دې په خاطر باندې د مفتي صاحب د رهبرۍ شورا د امر په انتظار یو، تر څو چې دوی امر کوي. مګر دا کې به هم یو مصلحت وي، یو څه هغه به پکې وي، حکمت به په دې کې وي، ځکه چې ملت ته دا تصور جوړ نشي چې تحریک طالبان پاکستان مجاهدین دا علما شهیدانوي، دا مؤمنان شهیدانوي. مګر هغه علما سوء چې دوی موږ بار بار دوی ته اختارات ورکړي دي، دوی د فوج لوډ سپیکر جوړ شوي دي، هغوی باندې موږ یعنې حجت دلیل مور باندې ختم کړی دی. بیا که دوی دا کار کوي نو بیا به په هغه سزا باندې رسېږي د کوم چې قابل وي ان شاء الله باذن الله. یعنی اسلام خو موږ تاسو ته ان شاء الله د دې حق را اجازه راکوي بیا که نه؟ هغه علما چې د ریاست یا د کفري ریاستونو ترڅنګ ولاړ دي دفاع یې کوي، په هر ډول سره یې کوي. د دوی حکم دغسې دی لکه څنګه د ریاست د فوجیانو چې دی، لکه څنګه د ریاست د افواجو چې دی. هغه خلک چې د ریاست ترڅنګ ولاړ دي ملاتړ یې کوي، دفاع یې کوي. مګر چې موږ دوی ته اختارات ورکړي دي، خپله غاړه مور باندې خلوصه کړي دي، دوی حق ته رجوع نه کوي، نو د دوی حشر به داسې کېږي لکه د فوجیانو چې کېږي. قاري صاحب خوشحاله اوسي، اباد اوسي. فهیم جانه، بلې جانه زه یو دلته یوه یادونه کومه په بښنې سره. پاچا صاحب د دې دردونکو خلکو په درد باندې دردونکي خلک پوهیږي. نن د فلسطین مظلومو خلکو د افغانانو سره خواخوږي ښودلې ویډیوګانې کړي دي، د دې ظلم ته ظلم ویلي دي، غندلی ده او دې په فلسطین ملت چې په غزه کې ده. ستا په خبره کې دا راولېږم، یوازې د فلسطین نه، پنجابیانو په لفها ویډیوګانې ما د پنجابیانو وکتې چې ویډیوګانې کړي په اردو ژبه کې چې پاکستان ظلم کړی دا دروغ وایي، پنجابیانو کړي. په انګلیش کې ویډیوګانې ما وکتې چې مختلف خلکو کړي دي، یعنی ډېر زیات میډیا ته دغه رسېدلی دی دا خبر. نو او داسې سید خان صاحب دی، ما په اردو کې ویډیو وکړه، هغه ډېره زیاته نورو چینلونو نشره کړې ده. خو بهرحال موږ به خپله دغه جاري ساتو. شینواره صاحب زه فکر کوم چې سید خان صاحب خو خبرې وکړې، نو دا بارکزی ورور به سیلاب ته به ټیم ورکړو، دی به لږې خبرې وکړي، کار کوي بیا بارکزی ورور دا وکړي. مهرباني چې